Bismillahirrahmanirrahim. HTML hypertext markup language. This tutorial په خیر راغلی. tutorial number 8 HTML attribute سي د SRC attribute مطالعه کوو په دې کې. نو راځو مونږه ست sublime text ته دینه مخکې مې دوه attribute ویل چې اول د title attribute و. صحیح د title attribute څه کوو؟ when we move the cursor on the text that we apply title attribute on it, it will show as a tooltip. دای کې موږ سره یو ټول ټیپ ښکاره کوو چې کله موږ په ټیکس باندې ګرځېدو هغه کې موږ یو ټول ټیپ لیدو دا هغه څه په تر سره راغلی و هغه موږ سره د ټایټل اټریبیوټ په تر سره راغلی و بیا موږ ایچ ار ای اف اټریبیوټ ویلې په ایچ ټی ام ال کې کوم یو چې څه کوو موږ سره یو هایپر لینک اماده کوو هغه لینک باندې چې موږ کلیک هغه به صفحو ته بولو لکه فرست باندې چې ما ویلې موږ یوټیوب وزټ کوو باندې او سیکنډ باندې موږ چې وزټ موږ خپل فیسبوک لاګ ان پیج لکه موږ راشو چې ما خپل آوټپوټ ته او په URL د موږ ویلي چې if you want to visit my channel دا چې go to click on it باندې چې هغه موږ یوټیوب چې کوم خپل صفحه ده هغه ته موږ چې ګیرا ولي او که چیر بیا دا انډو کوم او راشم go to Facebook link دی باندې کلیک کوم دا به شي هغه Facebook لاګین پیج برته راولي دا موږ لاګین کولای شو صحیح ده نو دا موږ سره چې یو لینک برابرو دا به ټیکست و دې ټیکست باندې موږ سره یو لینک جوړی ټیکست ان ټیکست مطلب دغه ټیکست کې موږ سره ټیکست پروت دی یا خو ټیکست پروت دی یا یو حتما یو شی پروت ده نو دې شی کو دې موږ یو لینک جوړو د ایچ ار ای اټریبیوټ په ترو سره اوس ران د اس ار سی اټریبیوټ دا موږ مطالعه کوو سیدا نو دې لپاره راځم دا نو ټیکست لری کوم سیدا اس ار سی اټریبیوټ موږ سره شي کې it displays an image on the browser. It naya this attribute will display an image on the browser. Say this تاسو کې موږ سره یو image په براوزر باندې موږ ته شو کوي چې لکه څنګه چې پکچر یا ایمیجز په براوزر باندې پرتی وي تاسو ورته سرچ کوئ همدارنګه زموږ لپاره هم د چې کې ایمیجز په براوزر کې ښکاره کوي خو د دې لپاره لکه څنګه چې د ایچ ار ای اف لپاره د انکر یا د ا ټیګ ضرورت و نو د دې لپاره څه ده د دې لپاره د آی ام جی ټیګ ضرورت ده څه شي آی ام جی ټیګ ریکوایرډ ده څه ده ریکوایرډ دی ضرورت ورته ده نو د دې لپاره راځم زه ورته هم چې آی ام جی ټیګ به داسې ولیکل سینټکس څه ده چې سینټکس ته موږ راشو سینټکس داسې لیکو چې image څه شي image tag نه وروسته څه شي src دا نیم شه او ویلیو چیکا ویلیو کلتا لینک ورواچو څه ده an image link دلته یو لینک ورواچي او دا وا کلوز کی څه ده img tag نیم بولی کی څه ده element نیم یا tag نیم او بیا به چې کې src دا کوم اټریبیوټ نیم دی چې دا هغه ولي ورته ولیکي او بیا اټریبیوټ ویلیو چې دینه ټول شي جوړ شي دغه ځای نه دغه ځای پورې یو اټریبیوټ موږ سره جوړ شي په کوم الیمنٹ کې په ایمیج الیمنٹ کې راځو دی باندې پروګرام کوو سیدا let's have a program on it د دې لپاره پروګرام جوړول لپاره راځم دغه سبلایم ټیکست ته او دلته پروګرام فار سټوډنټس ته راځم لکه څنګه چې مخکې د پروګرام کړی اوسې دا ټول ختمول غواړم صرف دا هیډر 1 په پرېدم او دې کې به څه ولیکم دې کې به ولیکم چې د ټایټل اټریبیوټ نه کنه ټایټل به ولیکه د اس ار سی اټریبیوټ دا هم ختم کوم دا به نیو هیډر 1 واخلم صحیح الته ولیکم چې د اس ار سی اټریبیوټ دا ولیکم چې آی ام جی سپیس اس ار سی ایکوالز داسې هم کولی شي چې ایکوالز ډبل کوټیشن مارکس او دې کې ورته ولیکه څه شی ورته لیکم زه ورته یم چې هغه لینک
لینک اوس د کوم یو لینک راخلم ځکه چې راشم دلته ډیسکټاپ ته موږ سره دوه ایمیج دي ایمیج 1 ایمیج 2 که چیرې دې باندې څه کوم رائټ کلیک کوم او رائټ کلیک نه وروسته راشم دلته پراپرټیز ته څه شي ته پراپرټیز کې موږ ته راشي ګوره چې دا کوم فایل د ټایپ اف فایل جی پی جی فایل ده جی پی جی نو جی پی جی بس شي کې دا به تاسو بیا د پیسټ کړئ او د ایمیج نوم څه ده ایمیج 1 نو دغه ایمیج 1.jpg به تاسو شي کې دغه فایل اوپن کوي نو راځم دلته ورته ان د سبلایم ټیکسټ کې دلته ورته هغه لینک پاس کوم زه ورته وایم چې image1.jpg چار یو فایل ټایپ هغه خپل ورکوي او دلته به کلوز کړئ دا ګوره ډایرکټ هم راخسته شي چې وایم ایمیج img او دلته چې کوم زه ورته وایم سورس img دی ولیکه سیدا بریکټ اوپن کا img دی ولیکه چې انټر پریس کا تاسو سره ډایرکټ د کوډ برابر شي او دې کې به چې کې ایمیج هغه بل نمبر چې و موږ سره سیکنډ و دا jpg هغه هم و راشه اوس دا چې کوم دا کنټرول سیف کوم خو نه زول دا نه غواړم سیدا هماغه اول یو پر رن کول غواړم دا سیف کوم او دلته راځم مسج ته براوزر کې دا ریلوډ کوم چې اوټپوټ موږ ته لاسته راشي ګور اوټپوټ موږ ته لاسته راغی دا ایمیج موږ ته راغی خو دا ایمیج مطلب موږ سره ډیر غټ راغی سیدا وینډوز 10 پرو دا ګوره دا موږ ته هغه کچېر سکرین زور کوډ کوم دا موږ سره پوره ښکاري شي خو نه ګوره موږ سره هغه ټایټل بخي ورک چې د اس ار سی اټریبیوټ سیدا هډر نو د دې لپاره راځم زه ورته وایم چې نه د دې سایز خو ډېر زیات ده نو سایز کمولو لپاره راځم دلته ورسره چې کو دوه نور اټریبیوټ اډ کوم موږ ویلي کنه چې اټریبیوټ زیات اډ کوی شو دلته ورته وایم چې اچ ای آی جی اچ ټی هایټ دا چې کله کلیک انټر کوم اچ ای می چې ولیکه صرف هغه هایټ به موږ سره برابر شي ولیکي سیم هایټ څو واخلا موږ سره 200 واخلا یا نه 100 واخلا صحیح هایټ موږ سره 200 کا او وایټ څومره شه هغه هم موږ سره 200 کا او اوس راشه کنټرول اس کا کنټرول اس نه وروسته راشه دلته شي کا دوباره رن کا نو موږ سره به شي ګوره دومره شه موږ سره وینډوز 10 پرو موږ سره پیکچر څومره شي دومره راشي نو دا پروګرام راځم اوس دویم پیکچر پکې اډ کوم image second.jpg او دې نه ورسې شي کومه هایټ هم اډ کوم زه ټایم هایټ شي کوم سره 500 کا پکسل صحیح او ویت هم سره 500 پکسل کنټرول اس او دراشه شي کا ته دوباره ګوره موږ سره چې دی 500 پکسل شي سیدا 500 پکسل شي ویت شي او 500 پکسل هایټ شي او هایټ کې موږ سره و صحیح راغی خو ویت کې موږ سره لږ کم راغلی دا نو ویت زیات کا ویت موږ سره د 500 په ځای د 200 کا کنټرول اس کا او درشه دوباره رن کړه سي دی ځنه ګوره موږ سره پکچر و صحیح شو صحیح الله موږ سره اصل نه هم موږ هغه زیات کړی دا ګوره اوس موږ سره صحیح شو نو دغه د لپاره مطلب هایټ او ویډت هم ورکوي شي او همدارنګه تاسو شي کوی شي به باندې د سورس اټریبیوټ باندې تاسو یو پکچر څه کوی شي ډیسپلی کوی شي په یو براوزر کې نو دا و زمونږه د اس ار سی اټریبیوټ پروګرام بل پروګرام په الیمنټس باندې وي او د پروګرام کې درنه د الله پامانی غواړم او الله پامان